سلامونه پښتو ټیک ټي وي چینل ته ښه راغلاست. نن در سره د ګوګل فورمز د جوړولو په اړه یوه ویډیو شریکوم. نو هیله ده چې تر پایه وګورئ او چینل سبسکرایب کول مو هم هیر نشي. نو اوس راځو د ویډیو د زده کړې په طرف. لومړی به یو براوزر خلاص کړئ او بیا به google.com ویب سایټ خلاص کړئ او په دغه سرچ بار کې به ولیکئ ګوګل فورمز او انټر به کوي. دغه اولنې لینک په خلاص کوي چې ګوګل فورمز فری آنلاین سرویس فار پرسنل یوز ور سره لیکلی، همدغه باندې به کلیک کوي. مونږ ته به دغه ډول صفحه خلاصه شي. په دې کې به په دغه ګو ټو ګوګل فورمز چې لیکلی په دې باندې به کلیک وکړئ. که تاسو ساين ان نه نو ځان به ساين ان کړئ خپل جیمیل آی ډي ته او بیا به راشئ په دغه بلینک باندې به کلیک وکړئ. دغه مثبت نښه چې ده پاس چې ورسره سټارټ ا نیو فورم لیکلی. تاسو ځینې نمونه‌یي فارمونه هم کتلی شئ، همدغه فارمونه ځان ته ایډیټ کولی هم شئ او دغلته که کلیک کړئ څو نور فارمونه هم خلاصیږي. مثال په توګه باندې دغه کنټکټ انفارمیشن په نوم باندې فورم زه خلاصوم او ګورم چې دا څنګه جوړ شوی دی. نو ګورئ ملګرو، دغه رقم یو فورم موږ هم غواړو جوړ کړو. دا څنګه جوړیږي او که غواړئ همدا هم ځان ته ایډیټ کولی هم شئ. نو ځمه بیک او د سر نه یو نوی فارم غواړو جوړ کړو. نو په دغه بلینک باندې به کلیک وکړئ، دغه مثبت نښه باندې، او فارم ته چې څه نوم ورکول غواړئ نو په دغه انټایټل فارم باندې به کلیک وکړئ او یو نوم به ورکړئ. مثال په توګه زه ریجسټریشن نوم ورکوم، ریجسټریشن، او فارم ډسکرپشن کې به دغه فارم ته یو ډسکرپشن او وضاحت جمع کړئ. زه ورته لیکم فارم آف ریجسټریشن او اولې پوښتنې جمع کولو دپاره به دغه انټایټل کوېشن باندې کلیک وکړئ. هر نوم چې تاسو ورکول غواړئ نو هماغه نوم به ورکړئ. زه نوم ورکوم چې نیم. نو که غواړئ ریکوایرډ یې کوئ هم ریکوایرډ کولی هم شئ. دا به موږ ته په شارټ انسر کې راشي. ریکوایرډ دا معنا چې که تاسو غواړئ چې دغه نوم د جواب ورکولو نه بغیر تاسو ته فارم وسپارل شي، سبمیټ شي، نو یعنی دغه نوم ورکول نه بغیر د تاسو ته فارم سبمیټ نشي، نو بیا ریکوایرډ آن کوي. او که نه غواړئ یعنی دا نوم ورکې دومره ضرور نه وي نو بیا کولی شئ چې دا اف کوي. یعنی اوس تاسو دا پریویو وګورئ، زه دا نوم ورکوم نه او سبمیټ کوم یې. نو ګورئ موږ ته وایي چې this is a required question. نو ریکوایرډ دغه معنا دغسې یو سور ستوری به ورسره راشي. تاسو همدغه پوښتنه ډیلیټ کولی هم شئ او ډوپلیکیټ کولی هم شئ، یعنی همدا ډول بله پوښتنه که غواړئ چې راولئ نو هم یې راوستلی شئ. دغه درې ټکو باندې که تاسو کلیک کړئ دلته دوه اپشنونه دي. ډسکرپشن دا معنا چې دغه نوم ته تاسو یو ډسکرپشن هم ورکولی شئ. زه دلته ورته لیکم چې رایټ یور فول نیم. دې نه وروسته به پریویو باندې کلیک کوئ چې تاسو ته دا فارم څنګه ښکاري. نو ګورئ نیم سره ډسکرپشن دا معنا رایټ یور فول نیم ما دا ورسره ولیکه. د دې نه وروسته دغه دویم اپشن باندې کلیک کوو ریسپانس ویلیډیشن. دا معنا چې یعنی دغه جواب تاسو ته په نمبر کې ولیکل شي. ځینې محدودیتونه که غواړئ چې ورته ورکئ، که غواړئ په ټکسټ کې دا جواب درکول شي، یعنی بیا به که ټکسټ که تاسو نمبر هلته به عددونه نه لیکل کېږي، او که نمبر هم ورته سلیکټ که بیا به هلته متن نه لیکل کېږي، اوږدوالی به یې څومره وي. همداسې په دې طریقه باندې دا به څومره دغه چې جواب وي څومره اندازې سره به وي، ګریټر دین د دې نه به غټ وي، د دې نه به وړوکی، مساوي به وي. دا ټول ملګرو تاسو ورته خوښولی شئ. همداسې که دغه محدودیت چې تاسو ورته ټاکلی دی د دې نه بغیر څوک جواب لیکي په دې خانه کې نو بیا به څه جواب ورته ورکئ. په دغه کسټم ایرر ټکس کې تاسو دغه څه لیکلی شئ.
نو دا موږ نه غواړو چې ورکو، نو دا به کلوز کو. اوس غواړو بله پوښتنه جمع کړو، نو دغه مثبت نښه باندې چې اډ کوېسچن لیکلی دې باندې به کلیک وکړو. دویمه پوښتنه د دې ځای نه لیکلی شو، نو زه به دویمه پوښتنه ولیکم اډرس، او اډرس په پاراګراف کې راغی، دا هم غواړم ریکوایرډ کړم. اوس یې غواړئ چې وګورو چې څنګه به ښکاري. په دا پریویو باندې به کلیک وکړئ، نو موږ ته به ګورئ اډرس دې ځای کې اوس تاسو ورته لیکلی شئ. اوس راځو درېیمې پوښتنې ته. بله پوښتنه ورته جمع کوو، او دلته دا به ملټیپل چایس کې جمع کوو، ځکه چې شارټ انسر هم وشو، پاراګراف هم وشو. اوس ملټیپل چایس دا معنی یعنی چې څو انتخابونه لري. یعنی زه دلته اوس لیکم ورته چې درېیمه پوښتنه، زه ورته داسې ګوره کوېشن باندې به تاسو کلیک وکړئ، او دا به موږ ته ایډیټ شي. نوم ورکول ورته غواړم چې جنډر. اپشن 1 کې به زه جمع کم میل، او اپشن 2 کې به زه ورته جمع کم فیمیل. اتوماتیک راغی، نو دغه ادر غواړم ډیلیټ کم ورنه، دا به ورنه کلوز کم. دا هم غواړم چې ریکوایرډ کم، نو دا هم ریکوایرډ ان که. اوس وګورئ چې پریویو کوي چې څنګه ښکاري. ګوره یا به میل سلیکټ کوي یو کس، او یا به فیمیل سلیکټ کوي، دواړه نه سلیکټ کیږي. دا زه اوس کلوز کوم ملګرو. اوس راځو بل کوېشن جمع کوم، او بل کوېشن به واخلم په ملټیپل چوایس نه لاندې څه شی دی، چیک باکسز. چیک باکسز دا معنی زه اوس ورته لیکم چې your provinces you have seen. هغه ولایتونه چې تا کتلی دي. مثال زه دلته اپشن کې ورته جمع کوم چې کابل، دلته ورته ننګرهار. همداسې بل اپشن کې ورته جمع کوم لغمان، بل اپشن جمع کوم نورستان، بل اپشن جمع کوم کونړ، همداسې بل اپشن کندهار، بل اپشن جمع کوم خوست او هرات. همداسې نور اپشنونه ورپسې جمع کولی شم. دا به هم ریکوایرډ کم. اوس یې پریویو کوو چې دا به څنګه موږ ته ښکاري. ګورئ دې کې اوس پروینسز یو هیو سین، نو اوس کابل هم پکې سلیکټ کولی شو، هر یو پکې ټول هم پکې سلیکټ کولی شو، او بیا هغې نه وروسته سبمیټ کولی شو. نو دا به لیو کم. دا و چیک باکسز. اوس راځو یو بل پوښتنه جمع کوو، او بله پوښتنه به موږ ته موږ په څه شي کې واخلو. چیک باکسز هم وشو. اوس ډراپ ډاون لیست کې به ډراپ ډاون به کوو، او دې ځای کې زه اوس ورته پوښتنه جمع کوم. پوښتنه به څه شی جمع کوم ملګرو؟ مثال په توګه باندې زه ورته ډراپ ډاون نه یو کوالیفیکیشن په نوم باندې یو پوښتنه به جمع کوم. کوالیفیکیشن یعنی تعلیم دې څومره دی. زه به اوس دلته ورته اپشن 1 کې ووایم 12th کلاس. دویم اپشن به جمع کوم 14th کلاس، او دلته به ورته جمع کوم 14م کلاس. همداسې MA، او بل به ورته لیکم PhD. ښه، دا مکه دا به هم ریکوایرډ کم. اوس به وګورو چې څنګه موږ ته ښکاري. ګورئ کوالیفیکیشن. اوس دې ځای نه به اوس ستا تعلیم څومره دی. اوس دغه ډراپ ډاون نه به یو دانه انتخابی. اوس ګوره دې ځای باندې زه کلیک کوم ملګرو، چوز. څه ستونزه ده ملګرو، نه پوهېږم. صبر وکړئ، کار به وکړي ملګرو.
ګورئ اوس 12 کلاس ورته انتخابولی شئ یا ورته 14 کلاس انتخابولی شئ او یا 16 کلاس یا ام ای او یا پی ایچ ډي او هغې نه وروسته یې سبمیټ کولی شئ. دا اوس زه کلوز کوم، دې باندې به لیو وکړم. اوس بل یو کوېسچن جمع کوم او دا به په څه شي کې جمع کړو؟ فایل اپلوډ کې به دا جمع کړو. فایل اپلوډ let respondents upload files to drive. دا به کنټینیو باندې کلیک کړئ او بیا به کوېسچن جمع کړئ. مثال تاسو څه غواړئ چې اپلوډ شي، یعنی تصویر غواړئ. دلته زه اوس ګوره لیکم مثال یور سی وي، خپله سی وي به جمع کړئ. اوس دلته ګوره لیکلي allow only specific file types. که تاسو غواړئ چې یوازې د یو خاص پروګرام والا یو خاص فارمیټ والا سی وي جمع شي نو هغه به تاسو دغه آن کړئ. اوس مثال که تاسو غواړئ چې سی وي یوازې په ورډ ډاکیومنټ کې واخلئ نو درته ولیږل شي نو دې باندې به کلیک کړئ. که په اکسل کې غواړئ نو په دې به کلیک کړئ او که پی ډي اف کې غواړئ په دې به ورسره کلیک کړئ. که غواړئ چې ویډیو درته راولیږل شي نو په دې به کلیک کړئ، که نه به کوئ. که د پاور پوینټ پریزنټیشن راولیږل شي درته نو په دې به کلیک کړئ. همداسې ډرایینګ، ایمیج، اډیو. زه غواړم چې په دغه دوه فارمیټونو کې ډاکیومنټ او پی ډي اف کې سی وي راولیږل شي نو دا مې دې باندې مې کلیک وکړ. اوس میکسیمم نمبر اف فایلز، یعنی یوازې یوه سی وي رالیږلی شي، یو ډاکیومنټ 15 څو دانې. همداسې پی ډي اف هم. میکسیمم فایل سایز، یعنی دغه فایل سایز چې تاسو ته رالیږل کېږي دغه یو فایل نو دا به د 10 ام بي نه که چېرته وزن زیات وي بیا به نه رالیږل کېږي، خو که تاسو غواړئ دا ورته زیات کړئ یعنی 1 ام بي، 10 ام بي، 100 ام بي، 1 جی بي او 10 جی بي دا ورته هم انتخابولی شئ. اوس دلته ګورئ د 10 جی بي نه زیات هغه نشته نو که غواړئ چې دا تاسو بدل کړئ نو هم چینج کولی شئ. د چینج باندې به کلیک وکړئ او بیا به دغه 1 جی بي 10 جی بي ته مړولی شئ، 100 جی بي ته مړولی شئ او 1 ټي بي ته مړولی شئ. ښه دا شو. نو که نه غواړئ چې دغه چې هر یو پروګرام کې و چې تاسو ته سی وي راولیږل شي نو بیا به دا اف کړئ. اوس زه راځم او ګورم دا به هم ریکوایرډ کړو، یعنی د دغه سی وي د رالیږلو نه بغیر، یعنی دې ځای ته باید یو کس فایل را اپلوډ کړي، د دې نه بغیر به دغه فارم نه سبمیټ کېږي. نو دا مې ریکوایرډ کړ. اوس ګورو چې پریویو کې موږ ته څنګه ښکاري. ګورئ اوس اټ فایل نه به اوس کس فایل ځي خپل کمپیوټر ته او چې کوم ځای کې ورسره هغه فایل موجود وي هغه به اپلوډ کوي. نو دا غواړو کلوز کړو. زه بیا هم په دې فایل باندې کلیک کوم. ګورئ زه دا غواړم بیا پریویو کړم او اټ فایل. که تاسو سره فایل په کوم ځای کې اوس به موږ ته فایل د دغه ځای نه راواخیستل شي. اوس ورته تاسو کتلی شئ ملګرو. زه یو کلیک بیا هم کوم ورباندې. اپلوډ کمپیوټر نه یې را اپلوډ کولی شئ د دې ځای په مرسته. که په ګوګل ډرایو کې در سره هم یې راخیستلی شئ. که هر ځای نه پریویسلی سلیکټډ مخکې نه سلیکټ شوي هغه هم راخیستی شئ. نو اوس دا موږ نه اپلوډ کوو، دا غواړم کلوز کړم. اوس راځو بل یو پوښتنه جمع کوو. غواړو بله پوښتنه جمع کوو او دا به په څه شي کې واخلو؟ فایل اپلوډ پسې لاینیر سکیل دی، په لاینیر سکیل کې به یې واخلو. لاینیر سکیل دپاره به زه یو نوم ورکړم، مثال په توګه ریویو. نو دا ریویو به موږ ته د څو نمبره پورې د 1 نه تر 6 پورې مثال زه وایم دا به وي. اوس غواړم دا هم ریکوایرډ کړم او
دلته ورته لیبل هم جمع کم، یعنی دا معنا ګورئ تاسو اوس دا پریویو کوئ ملګرو. ګورئ که دا اوس 1 شو که 2 باندې که هر یو باندې تاسو کلیک کوئ نو کلیک کولی شئ او هغې نه وروسته سبمیټ کولی شئ. د دې زه لږ نور وضاحت هم درته کوم چې دا څه معنا. اوس دې دپاره زه اوس یو اپشن ټاکم، مثال دې دپاره وایم مثال یو څوک وایي چې زمونږ د سرویسز نه خدماتو نه تاسو راضي یئ که نه یئ، یو ویب سایټ دی یو اپلیکیشن دی تاسو ریویو ورکوئ ورته، نو مثال زه دلته ورته وایم اول به ورته ولیکم چې ګوډ، دویم به ورته ولیکم چې بیټر. همداسې تاسو اوس دا کتی شئ چې دا به موږ ته څنګه ښکاري په پریویو کې. ګورئ که تاسو 1 کلیک کوئ دا ګوډ شو، دا هم کلیک کوئ، همداسې دا دې خوا چې کوم دي دا به بیټر طرف ته ځي او دا دې خوا چې دي دا به د ګوډ طرف ته ځي، نو دا رقم یو ریویو شوه. دا هم تاسو کولی شئ چې په تشي کې دا واخلئ په لینیر سکیل کې. اوس راځو یو بل کوېسچن اخلو او بل کوېسچن اخلو په تشي کې لینیر سکیل پسې تشی دی ملټیپل چوایس ګریډ. ملټیپل چوایس ګریډ کې ملګرو دلته زه پوښتنه ورته جمع کوم. مثال په توګه زه پوښتنه ورته جمع کوم what day یا time are you available. اوس دا پوښتنه شوه، دې ځای کې زه اوس ورته لیکم. ګورئ زه ورته لیکم چې څه به ورته ولیکم، مثال منډې، صحیح شو منډې. بل ورته وایم چې ټیوزډې. همداسې دریم رو هم جمع کوم ورته لیکم چې ټیوزډې وینزډې. همداسې ترزډې به هم ورته جمع کوم ترزډې او فرایډې به هم جمع کوم فرایډې. اوس دا ورځې شوې دا 5 ما جمع کړه. دغه کالم 2 څه معنا دا دې کې زه اوس کالم نوم ورکوم. مثال د دوشنبې په ورځ باندې په 2 بجو نه 2 بجو پورې، مثال 10 نه تر 12 پورې. د ټیوزډې په ورځ باندې هم 10 نه تر 11 پورې. مثال په دا بل باندې زه وایم دا د 11 نه تر 12 پورې. همداسې د ترزډې په ورځ باندې زه ورته وایم چې 9 o'clock نه تر 12 o'clock پورې. او همداسې دلته ورته لیکم چې 10 بجو نه تر 12 بجو پورې. اوس تاسو کتی شئ چې زه دا پریویو کوم چې دا به څنګه ښکاري، نو دا به په دې طریقې باندې ښکاري موږ ته ملګرو. ګورئ دوشنبې په ورځ باندې که یو څوک د دې وخت کې یي نو دلته به کلیک وکړي. ګورئ دلته کلیک شو، دلته کلیک شو، که یعنی دوشنبې په ورځ باندې خو دې ته تیار دی. د سه شنبې په ورځ باندې کوم وخت ته تیار دی، یعنی دا دې ته. د چهارشنبې په ورځ په کوم کې همداسې پنجشنبې همداسې مختلف مقصدونو لپاره تاسو دا استعمالولی شئ. اوس ځم او زه دا ټیپ بندوم او راځم بل کوېسچن جمع کوم او دا به په تشي کې واخلم په ملټیپل چوایس ګریډ نه رالاندې چیک باکس ګریډ. دا زه همدې ته ورته اوس دغې کې اخلم. مثال زه اوس ورته لیکم چې هماغه پوښتنه به ورته په اسانۍ پوښتنه به زه ورته بیا ولیکم what day or time are you available. اوس دې کې رو 1 کې زه ورته لیکم چې منډې، دلته ورته
ولیکم چې ټیوزډے، دلته به ورته ولیکم چې وینزډے، او دلته به ولیکم چې ترزډے، او دلته به ولیکم فرایډے. دا مې ولیکه. هماغه رقم ورته اوس کالمونه هم جمع کولی شم. کالم کې مثال زه ورته وایم منډے په 1 PM باندې، 2 PM باندې، دلته 3 PM باندې، او دلته 4 PM باندې، او دلته مثال 5 PM باندې. سو اوس دا ګورئ، دا به هم ریکوایرډ کم او پریویو به کوم چې موږ ته به څنګه ښکاري. هغه د پاسنۍ سره فرق صرف دومره دی چې دلته په دغه طریقه باندې چک بکس لګیږي. ګوره دلته یو ټیک مارک لګیږي او دلته دا ځای په نښه کېده داسې یو مارک لګیږي. نو دومره فرق دی، نور فرق د دې او دا پاس دغه نشته دی سره. زه اوس غواړم بل پوښتنه جمع کړم، نو دا به لیف کم. اوس راځم یو بل کوېسچن جمع کړم، او بل کوېسچن به په څه شي کې جمع کړم ملګرو. دلته ګورو چې د چک بکس ګریډ نه لاندې څه شی دی؟ ډیټ. دا به اوس په ډیټ کې واخلم. مثال زه دلته ورته لیکم چې ډیټ آف برث، ډیټ آف برث. دا مې په ډیټ آف برث کې واخیسته. زه اوس دا به هم ریکوایرډ کړم. اوس به یې پریویو کوم چې موږ ته به څنګه ښکاري. نو په دې طریقې باندې به موږ ته ښکاري. اوس دا به میاشت شي، د دې ځین دلته به تاریخ شي، او دلته به کال شي. دلته اوس دغه څوک چې دا فارم ډکوي دا ورته دلته اسانۍ باندې ورکولی شي خپل میاشت او تاریخ او کال. دغه ځای په اسانۍ باندې ورکولی شي. دلته دا جنتري راځي، کلندر راځي، او د دې ځای هم ورکولی شي. په دې باندې تاریخ مخکې او شاته ځي، کلونه هم د دې ځای نه ډېر په اسانۍ باندې بدلولی شي. نو په دې طریقه باندې دا فارم بیا سبمیټ کولی شي. دا ټیپ زه اوس بندوم. اوس راځم او بل کوېسچن جمع کوم. د بل کوېسچن به په څه شي کې جمع کوم؟ د آخري موږ سره څه شی دی؟ ټایم. مثال زه دلته په دې کوېسچن ته نوم ورکوم انټرویو ټایم. انټرویو ټایم. نو انټرویو ټایم به راته اوس بیا لیکي پکې چې څو بجې باندې مثال دا راتلی شي. زه اوس ګوره پریویو کومه ده. ګورئ دلته به بجې لیکل کېږي او دلته AM یا PM. ښه، دا هم غواړم کلوز کړم. اوس د کوېسچن خو نور دغه کوم اپشنونه چې دي ملګرو دا خلاص شو. د شارټ انسر نه نیولې تر ټایم پورې ټول وشو. اوس راځو او ګورو چې په دې ځای باندې څه شي کې دا خو مثبت باندې خو موږ نوی سوال جمع کولی شو. په دې ځای باندې څه شي کولی شو؟ امپورټ کوېسچن کولی شو. امپورټ کوېسچنز دا معنی یعنې که موږ یو بل فارم جوړ کړی او هغه بل فارم سوالونه موږ غواړو چې دغه فارم ته دغه کو دا امپورټ کو، نو ټول سوالونه په یو ور باندې په اسانۍ باندې امپورټ کولی شو. فارم به سلیکټ کړئ او په دغه سلیکټ باندې به کلیک کړئ، نو موږ ته په اسانۍ باندې هغه ټول سوالونه چې کوم په بل فارم کې دي هغه به زموږ دغه فارم ته امپورټ شي. اوس به دغه دریم باندې کلیک کوو اټ ټایټل اینډ ډسکرپشن. اټ ټایټل اینډ ډسکرپشن دا معنی یعنی چې دغه فارم ته تاسو ټایټل او ډسکرپشن څه شی ورکوئ هغه هم ورکولی شئ. غواړم دا ډیلیټ کړم، نو ډیلیټ شو. اوس راځم اډ ایمیج. که غواړئ تاسو دغې په باره کې یو ایمیج جمع کړئ، نو ایمیج هم جمع کولی شئ. دغې فارم ته اپلوډ که کمپیوټر نه به یې اپلوډ کوئ، کیمرې باندې نوی تصویر اخیستل کېدی شي. د تصویر URL تاسو دلته ورکولی شئ. فوټوز د ګوګل فوټوز دی، ګوګل ډرایو نه راخیستی شئ، او ګوګل ایمیج سرچ یعنې تاسو په ګوګل کې هم سرچ کولی شئ. نو د دې ځای نه ورته تصویران راخیستل کېږي. دلته لیکلی دی چې اډ ویډیو یعنې تاسو د دغه فارم په اړه باندې یو ویډیو هم جمع کولی شئ. مثال په توګه باندې یو ویډیو راواخلئ، ویډیو سرچ یعنې تاسو په ګوګل کې سرچ کوئ، او یا که خاص URL راخلئ نو هغه URL چې دی دې ځای کې د دې پیسټ کوئ. د یوټیوب د ویډیو کوم URL چې دی هغه دلته پیسټ کوئ او بیا یې سلیکټ کوئ.
نو دې کې به موږ مثال تاسو کولی شئ چې دغه فارم په اړه باندې یوه لارښوونې په اړه باندې چې څنګه دا فارم ډک کړئ د دې په اړه باندې یو ویډیو دلته اپلوډ کولی شئ. دې باندې اډ سیکشن دا معنی یعنی دا خو دغسې یو د فارم شو په فارم کې دننه بیا یو سیکشن جوړوئ تاسو. سیکشن دا معنی یعنی دا خو د ریجسټریشن یو سیکشن شو. صحیح ده دا د ریجسټریشن یو سیکشن شو. همدې ته ورته یو بل ریجسټریشن تاسو د ریجسټریشن نه بغیر تاسو یو بل څه شی جوړولی شئ دا سیکشن جمع کولی شئ. یعنی دلته کلیک کوئ همدې ته ورته ګورئ هغه خو سیکشن 1 شو دا اوس سیکشن 2 شو. سیکشن 2 کې هماغه رقم پوښتنې تاسو بیا جمع کولی شئ نورې پوښتنې هم جمع کولی شئ او دې ته یو بل نوم ورته ورکولی شئ چې هر څه نوم غواړئ نو دې سیکشن ته هم هغه نوم ورکولی شئ. زه غواړم دا سیکشن ډیلیټ کړم نو ډیلیټ سیکشن باندې به کلیک کوئ نو موږ ته به دا سیکشن ډیلیټ شي. د دغه ځای نه چې دغه هغه کړی دی کسټمایز تیمز دې کسټمایز تیم نه تاسو د دغه فارم ډیزاین بدلولی شئ. مثال زه دلته راځم په دې باندې کلیک کوم ګورئ یو هیډر ته دغه ځای ته یو تصویر جمع کول غواړئ نو تصویر هم جمع کیدی شي. چوز ایمیج باندې مثال زه کلیک کوم یو تصویر به موږ ته دغه فارم ته جمع شي. دا مختلف شیانو باره کې تیمز دي هغې نه تاسو ډاونلوډ کولی شئ اپلای کولی شئ ورباندې اپلوډ کولی هم شئ او دلته تاسو سره که فوټوز وي هغې ځینې هم جمع کولی شئ. نو مثال زه دلته سپورټس اینډ گیمز په باره کې دغه تصویران دي دا راخلم یا ورک اینډ سکول باره کې راخلم اوف سمثینګ وینټ رانګ څه ستونزه شوه ملګرو. خو د دې ځینې تاسو د تصویران راخیستی شئ او دغه هیډر په توګه دغه ځای کې فکر کوم لګېږي دا راخیستی شئ. دا ګورئ دا رنګ دی دلته که دا غواړئ دا رنګ بدل کړئ په دې رنګ باندې نو دا رنګ هم ورته بدل شو. دغه بیکګراوند کلر دا ځای ګورئ دا شین غونته دی که غواړئ چې دا رنګ بدل کړئ تاسو نو هم کولی شئ چې بدل یې کړئ. ګورئ زه غواړم دا ځای سپین کړم دا ګوره ټول سپین شو که غواړئ داسې شینې کوئ هم کولی شئ. ګوره دا ټول بیکګراوند داسې شو. زه به مخکیني حالت ته بیرته بوځم. همداسې دا د لیکلو فونټس دا بیسیک دي تاسو دا نور فونټ هم ورباندې دغه فونټ هم استعمالولی شئ. ګورئ زه دا کلیک ورباندې کوم دا فونټ ګورئ موږ ته بدل شو. که غواړئ بیسیک ته بیرته لاړ شئ نو په بیسیک باندې کلیک کوئ موږ ته به بیسیک ته لاړ شي. ښه دې ځای نه اوس راځو دې ځای باندې خو تاسو پریویو کولی شئ او دا سیټینګ دی په دې سیټینګ باندې چې تاسو کلیک کوئ کلیکټ ایمیلز د جنرال کې کلیکټ ایمیلز که تاسو کلیک کوئ دا معنی چې ریسپانس ریسیپټس یعنی تاسو ته چې څوک دا فارم رالیږي د هغوی هغه ایمیلونه به هم تاسو ته راځي. ایمیلونه به هم دلته تاسو ته ښودل کېږي چې دغه ایمیل نه دغه فارم ډک شوی دی او موږ ته رالیږل شوی دی. همداسې ریکوایر ساین ان یعنی کله چې موږ ته دغه فارم څوک ډکوي نو هغه باید خپل آی ډي ته ساین ان شي. که غواړئ دلته کلیک کوئ نو کلیک کولی شئ. همداسې لیمیټ ټو ون ریسپانس یعنی بیا به یوازې یو وارې هغه جواب د همغې آی ډي نه به یوازې یو وارې هغه فارم سبمیټ کولی شي او بیا به یې دویم ځلې نشي سبمیټ کولی. ریسپونډنټ کین یعنی ایډیټ افټر سبمیټ کله چې دغه فارم سبمیټ شو هغې نه وروسته بیا هم پکې تغیرات راوستی شي. که دلته کلیک کوئ نو بیا به هم هغه خپل فارم چې کوم کس ډک کړی دی هغه به ایډیټ کېږي. او بل سی سمري چارټس اینډ ټیکس ریسپانسز دا به هم کس ته ښکاري. میکسیمم سایز اف آل فایلز اپلوډیډ کوم ټول فایلونه چې دي هغه چې اپلوډ شوي دي د څومره نه باید زیات نه وي. میکسیمم سایز دی یعنی ټولو نه زیات سایز 10 جی بي 100 جی بي 1 ټي بي تاسو ټول ورته دا ښودی شئ. نو دا شو سیټینګ ملګرو. او کله چې تاسو په سینډ باندې کلیک وکئ نو سینډ سره تاسو دغه کوم فارم چې دی دا په فیسبوک باندې په ټویټر باندې شیر کولی هم شئ. دغه ایمیل ته دلته به ایمیل ورکئ هغه ایمیل ته هم لیږلی شئ. او کله چې دا ایمیل دغه شي کس ولیږي نو هغه به څه شی کوم جواب به ورته ورکول کېږي. نو زه مثال دغه جواب دا غواړم
چې په دې هغې باندې ورته بدل کړم. مثال your form sent successfully، یعنی دا رقم تاسو ورته include form in email باندې کلیک کولی شئ. دې نه وروسته زه راځم او په دې باندې کلیک کوم، یعنی دغه د زموږ د هغې لینک دی، دغه کوم فارم چې دی دا لینک دی. که تاسو غواړئ دا لینک اوږد دی شارټن یو آر ایل باندې دا یو آر ایل تاسو ګورئ لنډولی هم شئ، لنډ شو موږ ته. او همداسې امبیډ ایچ ټي ایم ایل، یعنی همدغه کوم فارم چې دی دا تاسو په خپل ویب سایټ یا بلاګ کې هم استعمالولی شئ. نو دغه ګوره دا لینک دی، دا لینک دی نه وروسته تاسو کاپي کړئ او زه یې په نوي ټیب کې خلاصوم. نو که چاته هر چاته چې هغه په دې طریقې موږ ته دا فارم هغه به په دې طریقې به کس ته ښکاري. تاسو اوس ګورئ دا فارم به موږ ته په دې طریقې باندې خلاصیږي. دا د فارم هغه لینک دی. زه دا یو وارې بیا ریفریش کوم ملګرو. ګورئ دا هغه لینک دی چې موږ ډک فارم دی چې موږ ډک. نو اوس ګورئ دا به دلته دغه کېږي، نیم به کس لیکي، اډرس ګوره که یو نوم دا کوم سره چې سره نښه ده دا ستوری دی، یعنی دا که جواب نه کړي نو دا فارم به موږ ته نه سبمیټ کېږي. اوس راځو ښه اډرس شو یور انسر، همداسې جنډر شو یو به پکې انتخاب کړي، پروینسز یو هیو سین ان پاتې دی ملګرو. همداسې کوالیفیکیشن نه به ډراپ ډاون نه یو انتخابیږي پکې، یور سی وي شوه، فایل به جمع کوي. خو دا ټول په دې طریقه باندې فارم شو ګوګل فارمز. دا زه غواړم هغه کم ټیپ بند کم، دا هم غواړم بند کم. تاسو ګورئ ملګرو چې نور څه شی پکې ښه. بله دا چې ریسپانسز، کله چې موږ ته یو فارم راولېږل شو نو هغه به بیا په ریسپانسز کې موږ ته جمع کېږي، یعنی موږ ته چې چا کوم فارم راولېږه نو هغه به په دې ځای کې موږ ته جمع کېږي او دې ځای کې به یې موږ کتلی شو. که بیا تاسو کله غواړئ چې وخت د فارم جوړولو ختم شو نور تاسو نه اکسپټ کوئ دا، نو بیا به اکسپټینګ ریسپانسز ګوره په دې ځای باندې به کلیک کوئ، بیا به د دې نه وروسته به تاسو ته دا فارمونه نه سبمیټ کېږي. تاسو دا کوم ریسپانسز چې دي دا ډاونلوډ کولی هم شئ او همدغه ټول ریسپانسز چې دي دا تاسو د اکسل په سپریډ شیټ کې هم جمع کولی شئ چې تاسو ته د اکسل په سپریډ شیټ کې راشي. نو ګورئ کریټ ا نیو سپریډ شیټ کریټ به کوئ، تاسو ته به دا د اکسل په سپریډ شیټ کې دغه ښکاره شي. ګورئ په دې طریقه باندې به تاسو ته دا ټول یو سپریډ شیټ کې راشي. نو دا ګوګل فارمز هیله ده چې د دغه ویډیو نه مو زده کړه کړي، خوښه شوې مو وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي او چینل مو نه سبسکرایب کړی نو هیله ده چې چینل در سره سبسکرایب کړئ او د ویډیو د لیدلو نه مو یوه نړۍ مننه. الله پامان.